ټي ټي پي تر اسلام آباد ورسېده. د امریکا سفارت د حملو خبرداری ورکړی. په بل خبر کې راځي چې سوابۍ کې یو پلار د خپلو 4 ماشومانو سرونه غوڅ کړي. لیدونکو سلامونه مې ومنئ. پام وکړئ د نن 2 مهمو خبرونو ته. په اسلام آباد کې د متحده ایالاتونو سفارت د چهارشنبې په ورځ امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې د ترهګرۍ د احتمالي خطرونو له کبله له مشهور فیصل جومات څخه لرې واوسي. د متحده ایالاتونو سفارت له هغه وروسته دا خبرداری خپور کړ چې په روانې اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې د ټي ټي پي یو فعال په دغه جومات کې لیدل کیږي. دا جومات د سیلانیانو د لیدو وړ ځای بلل کیږي. په دغه ویډیو کې یو کس ښودل کیږي چې په لاس یې جوړه شوې تبلیغاتي پاڼه چې د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یعنې ټي ټي پي بیرغ پرې رسم دی څرګندوي. دا ویډیو د دوشنبې په ورځ پاکستاني طالبانو ته په منسوبو ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې وه. په اسلام آباد کې د متحده ایالاتونو سفارت تر امرساني پورې خپل کارکوونکي فیصل جومات ته له ورتګ څخه منع کړي دي. د سفارت په بیانیه کې د متحده ایالاتونو له اتباعو څخه غوښتل شوي چې له دغې سیمې څخه لرې وګرځي او ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو غورځنګ اورپکو د فیصل جومات په ضد ګواښونه خپاره کړي دي. په بل خبر کې راځي چې د پښتونخوا په سوابۍ کې یو پلار له میرمنې سره تر جنجال وروسته لومړی له خپلو 4 اولادونو د چړې په وسیله سرونه پرې کړي او وروسته یې په خپله هم ځان وژنه کړې ده. د پښتونخوا د سوابۍ ولسوالۍ پولیس وایي چې نن د دې ولسوالۍ د الحسین سړي چینې په سیمه کې یو پلار لومړی خپل 4 اولادونه وژلي او وروسته یې خپله هم ځان وژنه کړې ده. ځایي پولیسو د پیښې انګېزه کورنۍ ستونزې بللې دي او وایي چې د ماشومانو پلار د خپلو اولادونو مرۍ د چړې په وسیله پرې کړي او هغوی یې وژلي دي. ځایي پولیسو ویلي چې په وژل شوو ماشومانو کې 2 هلکان او 2 نجونې دي. د دغه وژل شوو ماشومانو عمر 12, 10, 8 او 2 کلن ښودل شوي دي. همدارنګه پولیسو رسنیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د ماشومانو مور په کور کې نه وه او له خاوند سره تر لانجې وروسته د خپلې مور کور ته تللې وه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.